دا ته چې داسې ناست یې سوچونه او فکرونه کوي، آیا مشکلاتو دې خفه کړی؟ که داسې ده نو مه خفه کېږه، خفګان مه کوه. یوه شېبه تم شه، یو څو خبرې درته کوم. له هر څه نه مخکې دا چې په خفګان دې هسې ځان خفه کوي او نوره هیڅ کومه ګټه درته نشي در رسولی. بله دا چې ته هیڅکله هم په یو رقم ته حال پاتې کېدونکی نه یې. حالات بدلیږي را بدلیږي، نو خفګان د څه دپاره؟ په یاد یې ولره، تکلیف چې کله راشي نو آسانی هم ورسره راځي. ستا د هر مشکل حل د الله تعالی سره مخکې د مخکې نه پروت وي، خو هغه ستا د صبر امتحان اخلي. ګوري چې زما کوم بنده په مشکلاتو کې صبر کوي. وبشر الصابرین، په صبر کوونکو باندې زیری واوروه. که ته په صحت جوړ یې، خوش قسمته یې، پاچا یې. په یو حدیث کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک سهار له خوبه پاڅېږي او د هغې سره 3 نعمتونه وي، نو هغه خوش قسمته انسان دی. له هر څه نه مخکې څوک چې له سهار له خوبه پاڅي او د هغه سره صحت وي، د هغه سره امنیت وي، په امن ځای کې وي، او د هغه سره فقط د همغې ورځې رزق وي، نه د ټولې میاشت، نه د ټول کال، فقط د همغې ورځې. نو هغه داسې ده لکه د ټولې دنیا پاچا چې وي. په دې حدیث کې ځان ته ګوره، زړه به دې خوشحاله وي. د دې مطلب هیڅکله دا هم نه دی چې انسان دې په ژوند کې کرا کیني او هیڅ هلې ځلې دې نه کوي. بالکل به هلې ځلې کوي. ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دعا راښودلې: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ته هلې ځلې کوه، نتیجه یې الله ته پرېږده. انعام هغه ښه وي چې الله یې چاته ورکړي. السلام علیکم.